نو اوس خبره دا ده چې روغاني بابا ته 2004-05 دغه خواوشا کې یو مشاعره وه، روغاني بابا راغلی و، ما هغه ته یو خطه ډالۍ کړې وه. نو اوس د ابرار اخوند صاحب په فرمایش هغه دوباره زاړه تارونه بیا څېړم. مننه. روغاني بابا ګیره پرېښودې وه په هغه کال، او MMA په حکومت کې راغلی و. دراني صاحب زموږ وزیر اعلی اکرم خان دراني هغه هم ګیره پرېښودې وه. نو دا د هغې په مناسبت باندې لږ د هغې سره تړون لري. وایي روغانۍ به اوس زمونږ دورانۍ وي، روغانۍ به اوس زمونږ دورانۍ وي، د چې ګیره د کرسۍ دپاره پرېښوه چې اواز مې د ډول واورېد را واپس شوم، جنازه مې د ښادۍ دپاره پرېښوه. مننه. ډېر ښه، ډېر ښکلي او خوندور تاسو اسلام شاه پیر صاحب واورېدو. نن خو داسې ناڅاپي غونډه کې موږ دوی رانیولي وو. انشاءالله د دوی نه به یو بله موقع باندې د دوی کلامونه په تاسو باندې اورم، انشاءالله په یو ناشنا ځای کې په یو ناشنا ټایم باندې، او په انتظار اوسئ. پیر صاحب چې ډېر مزیدار لیکل کوي، ډېر خوږه لیکل کوي. نن هسې صرف ما دې تاسو سره اشنا کوو. ډېر خوږ اواز لري، ډېر مزیدار اواز لري. د یو ټایم باندې به په تاسو باندې خامخا اورم. په انتظار اوسئ.